پوښتنې کړې وې، ځینې په ابهام کې وه چې دا اوس موږ چې ورغلي وو دا کس ارواپوه وه، ډاکټر وه، کوم بل څوک وه، څه ډول موږ پوه سو چې اوس بالاخره موږ چا ته ورسو. سلامونه دوستانو. په تیرو خپرونو کې او د تیرو خپرونو له خپروي سره سم ځینو دوستانو ځینې نظریات او ځینې پوښتنې له ما سره شریکې کړې چې په هغه لړ کې په هغه جمع کې یو نظر دا و چې د ځینو ارواپوهانو او په اصطلاح د هغو خلکو چې د ارواپوه په نامه زموږ په هیواد کې علل خصوص په کابل او ځینو نورو لویو ښارونو کې کار کوي او ځینو مراجعینو له هغوی نه ځینې تجربې لرلې، د هغو ځینو یې شکایت وکړ، ځینو یې پوښتنې کړې وې، ځینې په ابهام کې وه چې دا اوس موږ چې ورغلي وو دا کس ارواپوه وه، ډاکټر وه، کوم بل څوک وه، څه ډول موږ پوه سو چې اوس بالاخره موږ چا ته ورسو. یعنی دا پوښتنه مطرح سوله چې ما ته دا مسله مهمه سوله چې نن تاسو سره د یوه ښه ارواپوه ځانګړنې شریکې کړم، ځکه چې کیدای سي ډېر داسې کسان زموږ په ټولنه کې زموږ په جمع کې چې ارواپوهنه یې لوستي، صحیح ده، زه موافق یم، ارواپوهنه یې لوستې ده، په پوهنتون کې لوستې، سند یې لري، په بهر کې لوستې ده، اما د یوه ښه ارواپوه ځانګړنې څه دي؟ یو ښه ارواپوه د ارواپوهنې د علم له نظره څوک ده؟ ځکه چې په هر شق او هره حرفه او مسلک کې ښه او بد شته، هره پدیده دوه اړخیزه ده، یعنی هم ښه لري هم بد، چې په دې اړوند نن غواړم دوستانو تاسو سره ځینې مسایل او ځینې موارد شریک کړم. یو ښه ارواپوه، یو ښه روانشناس، د یوه ښه ارواپوه او روانشناس ځانګړنې او خصوصیتونه ډېر زیات دي. اصلا کولی سو ووایو چې په دنیا کې څومره ارواپوهان دي، په همغه کچه او په همغه اندازه یې ځانګړنې او صفتونه دي. اما هغه څه چې نن زه تاسو سره دوستانو شریکوم هغه دا دي چې ارواپوه باید زده کړې ته لیوالتیا ولري. زما په نظر ښه ارواپوه هغه ده چې دایم پرله پسې او ډېر زیات تلاش او هڅه په دې وکړي چې څنګه ډېر څه زده کړي، ډېر څه ووایي. یعنی زه په دې برخه کې د زیګموند فروید مثال ورکوم. زیګموند فروید ته به په خپل وخت کې خپلو همکارانو او خپلو مینوالو او هغه څوک چې د سره درملنه وه یا د سره ارتباط و اړیکې وه، نو دوی به دا کیسه کوله چې زیګموند فروید دونه مطالعه کوله چې نږدې دوستانو او نږدې نورو طبیبانو به ده ته د کتابونو چینجی ویل، یعنی دی به په کتابونو کې لکه چینجی بیده او پکې مصروف به و، پکې بوخت به و. نو او نن هم ثابته شوې ده تر ټولو ښه ارواپوه نن سبا هغه څوک ده چې ښه مطالعه کوي، دایم زده کړه کوي، دایم نوي تحقیقات لولي. زموږ په اډانه کې، زموږ په مسلک کې، په ارواپوهنه کې نن سبا ورځ تر بلې تحقیقات کېږي، څېړنې کېږي. یعنی ښه ارواپوه زموږ له نظره، زموږ خپله د موږ د ارواپوهانو له نظره ښه ارواپوه هغه ده چې دایم په زده کړه بوخت وي، دایم مطالعه وکړي، دایم تحقیق وکړي، دایم په د نویو شیانو، د نویو میتودونو، د نویو مسایلو په پیدا کېدلو، سپړلو او ورځ تر بلې د خپل ذهن د روښانولو او له معاصرو پدیدو سره د اشنا کېدلو لپاره هڅه او تلاش وکړي. زموږ له نظره ښه ارواپوه دغه ده، یعنی چې دایم په زده کړه کې مصروف وي، دایم زده کړه وکړي
ولې دلیل دا ده چې ارواپوهنه یو ځوان علم ده. ارواپوهنه یو ساینټیفیک اکاډمیک او د تحقیقاتو او د څېړنو په اساس او پر بنیاد ولاړ علم ده. په داسې یو وضعیت کې، په داسې یو موقعیت کې، په داسې یو حالت کې تاسو مجبور یې چې په دوامدار ډول پرله پسې ډول څېړنې او تحقیقات وکړئ. یو بل مورد چې ډېر زیات مهم دی د ارواپوهنې په علم کې، د ارواپوهانو په وجود کې، هغه د زړه خواله ده یا امپاتی ده. د امپاتی یا زړه خواله یا همدردۍ مسله د ارواپوهنې د کار، د ارواپوهانو د کار د ملا تیر جوړوي. یعنی ښه ارواپوه هغه ده چې د ښه وکولی شي د زړه خواله وکړي، تا سره ښه همدلي وکړي. دا په دې صورت کې موږ کولی شو یو ارواپوه ته ووایو چې دا ښه ارواپوه ده. نو که احیانا کله له یو ارواپوه سره مخامخ کېږئ چې هغه زړې خبرې کوي، هغه د زړه خواله نه لري، تاسو کولی شئ په خپل ارواپوه کې د خپل درملنې لپاره د ارواپوه د انتخاب په مورد کې بیا کتنه وکړئ. یو بل مورد هم د ستونزو د حل وړتیا ده. ډېر ارواپوهان شته، ډېره مطالعه به وکړي، ډېر به پوهي، حتی په ډېری مواردو کې به ډېر محبوب او مشهوره وي، اما آیا د ستونزو د حل یا د ستونزې د مسلې د حل وړتیا لري، توان لري که نه؟ یو بل مورد چې د یو ښه ارواپوه په ژوند کې مطرح کېږي او موږ یو ښه ارواپوه له هغې مسلې پېژندی سو، هغه د حدودو مراعاتول دي. یو ارواپوه هغه اصول، هغه حدود، هغه اخلاقیات چې د ده په مسلک کې، د ده په دنده کې او د ده د دندې اړوند شته، هغه مراعاتوي که نه مراعاتوي. بل مورد د امانتدارۍ او د امانتکارۍ ده. تاسو د خپل ارواپوه وسنجوئ، چا سره تاسو درملنې ورسره مخته بیایئ، آیا امانتکاره ده؟ آیا امانت خیانت کوي که نه؟ که یو امانتکار انسان و نو تاسو کولی شئ چې ووایئ چې دا ښه ارواپوه ده، که نه کولی شئ تجدید نظر وکړئ. یو بل مورد هم د زغم او د حوصلې ده. یو ښه ارواپوه د ډېرې حوصلې وړ وي. یو ښه ارواپوه ډېر حوصله کوي. یو ښه ارواپوه ډېر زغم لري. یعنې کولی شي د تاسو د ستونزې په وړاندې، د تاسو د ستونزې د داستان او د قصې په وړاندې، د تاسو د مسلې په وړاندې، د تاسو د ناراحتۍ په وړاندې، د تاسو د ژړا په وړاندې، د تاسو د غم په وړاندې، د تاسو د درد په وړاندې، د تاسو د ډېرې خبرې کولو په وړاندې، د تاسو کېدای شي د یوې ټیټې وسکې په وړاندې حوصله وکړي. آیا زغم کوي؟ که وکولی شو چې د تاسو د غصې په وړاندې، د تاسو د عقایدو په وړاندې، د تاسو د باورونو په وړاندې، حتی کېدای شي د تاسو د تېروتنې او د توهین او د سپکاوي په وړاندې یې زغم وکړي، بیا کولی شي تاسو وایئ چې دا ښه ارواپوه ده. وروستی مورد چې غواړم د یوه ښه ارواپوه په اړوند له تاسو دوستانو او عزیزانو سره شریک کړم، هغه د یوه ښه احساس لرل دي. آیا هغه ارواپوه چې تاسو تداوي کوي، تاسو سره کار کوي، د تاسو درملنه په غاړه اخیستې ده، آیا د جلسې په لړ کې له دغه ارواپوه سره په شتون کې یا له دغه ارواپوه سره د درملنې په مخته وړلو کې ښه احساس کوئ که نه؟ آرام احساس کوئ که نه؟ آرام یاستئ که نه؟ آرام شوئ که نه؟ دغه موارد کولی شي د یو ښه ارواپوه د ښهتوب اثبات او دلایل او تاسو وکولی شئ چې یو ښه ارواپوه په دې وسیله، په دې شکل وپېژنئ او وپوهئ.